که تاسو هم غواړئ چې داسې قسم تاوسان وساتو سټارټ د 2 نه والو د 3 نه والو راشئ دوی سره کښېنئ او بیا تاوسان والئ او خپل مرضی کار چالو کې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. نن یو ځل بیا د نوهار ضلعې مصري بانډه کلي کې د یامین خان سره موجود یم. تاسو به زموږ مخکینی ډېر ویډیوز کتلي وي، دوی ته موږ راغلي وو، دوی دلته خپل یو فارم چالو کړی دی او ماشاءالله د تاوسانو شوق کوي، د کلونو راسي او په دې کې ډېر مخ په ترقۍ روان دی او د لرې لرې نه خلک راځي، د پنجاب نه، د ټولو KPK نه شوقیه کسان راځي او د سره دلته کې ملاقات کوي، د ده نه تاوسان بوځي او څوک شوقیه ساتي، څوک په دغه شانتې کاروبار کوي. نو نن به دوی سره بیا ګپ شپ لګو، خبرې به ورسره کوو د دې شوق په حوالې سره او ګورو چې یامین خان نن سبا په څه موډ کې دی، طبیعت یې ښه دی که ښه نه دی، د خپل فن کې، د خپل کار کې، د خپل شوق کې څومره خوشحاله دی، څومره مطمئن دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جعفر شاه بھائی، بالکل ویلکم درته کومه او تاسو خبره وکړه نو شوق کې بالکل خوشحاله ما داسې خوشحاله ما چې یاره د سکون ژوند پکې تېروم. صحیح. نو بله خبره دا ده چې یاره دې سره مې ډېر زیات شوق دی او خبره دا ده چې یاره دې نه علاوه هېڅ هم نشم کولی، مطلب شپه ورځ مې یو کړې ده او جوب مو وغیره هغې نه بس لرې ما او نه کومه. الحمدلله هر څه کولی شم، الله سره مې شته، خو بس دې سره مې شوق دی او دې کې راغلی ما. صحیح. دا راته ووایې چې ماشاءالله ستاسو تعلیم هم ډېر و، بل ستاسو والد صاحب چې دی نو هغه سکول ټیچر و او ستاسو په کورنۍ کې داسې څوک بل نو چې داسې قسم ته شوق یې کړی وي، ته څنګه دې ته راغلی؟ جعفر بھائی په کورنۍ کې څه په پوره خاندان کې هم څوک نو او یاره بس زما یو مانډ و، یو سوچ و، الحمدلله اکنامک ماسټر مې کړی دی او یاره دې ته مې سوچ و، دې ته رالم او دې کې ښه داسې زندګي تېروم چې بس سکون کې تنخواهي د میلمانه راته راځي او جوب بالکل نه کومه، که 2 لکه میاشي بالکل نه کومه، خو بس دې کې خپل ټایم تېروم. 2 ورځې زندګي ده ښه په خوشحالۍ باندې روان. جعفر شاه خلکو سره پیسې وي، ما ته مو یاره زما پیسې انویسټ کا، الحمدلله قسم درته خورم که چاته مې ویلي شره ما ته پیسې راکړه زه پې کار کوم نه، خپلې پیسې مې دي دې حد ته راغلی ما چې الحمدلله مال هم را سره پوره دی، هر څه هم راته الله ډېر راکړي. نو زه ډېر زیات شکرګزار یم. لکه زه ګوره دا خبره دې پورې ځکه کومه بار بار چې یاره د فضول ګرځېدو نه څه هم نه جوړېږي. نو هر چاته یم چې یاره یو سټارټ والی سوچ مې داسې وکړو چې یاره زه همیشه داسې سوچونه کوم چې ناشنا وي، هغه چا نه کړي. الحمدلله دا به د ستا په ډسټرکټ نوهار کې چرته هم نه او نه به چا سوچ کړي او نه به څوک کوي او دا ډېر محنت هم غواړي. نو دا الحمدلله ما ورته شپه ورځ هم یو کړي وه، همت مې بینلو، نن پکې الله کامیاب هم کم او دې حد ته راورسېدم. یو غریب انسان، یو دیاړیمار انسان که وغواړي چې یاره زه د دې دیاړۍ نه خلاص شم او زه داسې قسمه سټارټ والم د کمو پیسو نه، نو هغه ته څه کول پکار دي؟ یاره جعفر شاه هغه ته دا کول پکار دي چې ما نه که خیر واړه بچي مخلي یا انډې اخلي، انډه خو خیر سیزن آوټ دی، نو بچي دې واخلي هغه دې لوی کړي، محنت دې پیو کړي، نو چې لږ لوی شي نو ګوره د هغې فایده مونږ ته ده، فایده هغه ته هم د مونږ ته انډې مغشتي شو، مونږ ته بچي مغشتي شو. نو ما خو درته وایي چې 2 ماده یو نر غریب خلک ومغشتي شي، د خپل کاروبار دپاره به هر څه کې انشاءالله هغه به مې یو ورځ دې حد ته راورسي په کم کې چې زه لګیا یم. تاسو وایئ لکه چې سټارټ کې د دې 2 غټې مادې والي، یو د نر والي، نو د 3 تاوسانو نه به انشاءالله دې حد ته راورسي چې یو ورځ به د فارم شي؟ یاره بالکل 2 مادې یو نر، که چا اوس وي نو 4 مادې یو نر دې واخلي، بالکل زه ورسره ولاړ یم، د هغه تاوان به زما تاواني او انشاءالله زه وایم چې یاره دې حد ته راورسي چې یاره دې غلامۍ دې دغه نه بېغمه شي هر یو کس، ځکه غربت هم ډېر دی نن سبا چې کوم خوازي د خلک غلاګانو ته ولې لاس واچوي، وجه بېروزګاري ده، بېروزګاري نه ده جعفر شاه، خو چې خپل همت کې نو قسم دی چې دې کې ډېر څه دي. بالکل. نو ځکه درته یم هر چاته وایم چې یاره واخلې شروعاتو کې سټارټ واخلئ. زما په کلي کور کې د دې شوق څوک هم نه کوي، بهر په علاقو ډېر زیات میلمانه راځي، دلته تپوسونه کوي زما چې دغه فارم کم ځای دی، زه هغوی ته هم وایم
کار یې ګران نه دی، کور کې زنانې هم ساتلی شي. صحیح. او جی ها که چېرې څوک غواړي چې تا سره رابطه وکړي یا راشي، خپل لوکیشن بیان کې، خپل نمبر بیان کې. یاره که څوک رابطه کوي یا راځي، کانټیکټ نمبر مې دی 0333 955 6611، بل نمبر دی 0319 21 62 313. او لوکیشن که څوک په موټر وی راځي نو ول انټرچینج باندې به راځي، که څوک په جی ټي روډ راځي اکوړه خټک مصری بانډا، دغه زما لوکیشن دی. صحیح. اخره کې څه پیغام لري شوقیه کسانو ته؟ پیغام دا ورکوم چې یاره دې کې به زیاتر خلک چې یاره غریبانان به همي، پوره خلک به پکې همي، د پیسو په لګولو چل به نه پوهېږي. صحیح. نو تیار ته خو غرم نه ټینګېږي. بالکل. ځکه درته وایم چې یاره یوازې دا نه، د بل څه سټارټ والی دا همیشه ما دا سوچ کړی دی، زما کلیوالو ته به پته وي ما هغه کاروبار همیشه سټارټ کړی دی چې د چاني یونیک وي. بالکل. نو دا به انشاءالله په دې ډسټرکټ کې څوک نه کوي نه به وي. صحیح. نو که څوک سټارټ کول غواړي نو بالکل رابطه کولی شي په کنټیکټ نمبر باندې. ها نو ګرانو کتونکو، څنګه چې امین بھائی وې کوشش وکړئ چې خپل کاروبار روان کې سټارټ واخلئ، الله به درته ترقي درکوي وخت تر وخته. څنګه چې امین بھائی ماشاءالله اوس ډېر په ټاپ روان دی په دې ټول نوهار ضلع کې، بل څوک نشته دی چې داسې قسم ته پارمې وي او دا کاروبار وي. نو که تاسو هم غواړئ چې داسې قسم تاوسان وساتو، سټارټ د 2 نه والو، د 3 نه والو، د یامین بھائی نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دوی سره رابطه وکړئ، دوی نه مشوره والئ چې تسلي مو وشي، راشئ دوی سره کښېنئ او بیا تاوسان والئ او خپل مرزي کار چالو کې. نو دا ویډیو مخکې شیر کې، په دې سره موږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.